اوس تاسو کولی شئ چې د ای آی په مرسته دغه ډول اسلامیک کنټنټ په اسانه طریقې سره جوړ کړئ. لومړی راسره د ویډیو دا یو کوچنی کلپ تعقیب کړئ. रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आ चुका है. ये रहमत, मगफरत और इबादत का महीना है. आइए दिलों को पाक करें और नेकियों में इजाफा करें. अस्सलामु अलैकुम. द रमजान मुबारक میاشت را رسیدله ده. راځئ چې زړونه پاک او نیکی زیاتې کړو. ګرانو ملګرو، دغه کومه ویډیو چې تاسو ولیده دا د ای آی په مرسته جوړه شوې ده. که چیرې دا ډول کنټنټ تاسو پر ټیک ټاک او یا هم فیسبوک اپلوډ کړئ، دا ډیر زر وایرل کیږي. کولی شئ یا د ویډیوګانې مونیټایز کړئ او له دې څخه زرګونه ډالر عاید هم ولرئ. په دې ویډیو کې تاسو ته طریقه درښایم چې څرنګه کولی شو یاد کنټنټ په خپله جوړ کړو. نو که چیرې دا ویډیو معلوماتي وي، لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کمنټ وکړئ. نور مو وخت نه نیسم، راځو د موبایل سکرین ته. دې دپاره تاسې راشئ، پر خپل موبایل کې یو براوزر را خلاص کړئ، په سرچ یا لټون برخه کې ولیکئ ویسک ای آی. ګرانو ملګرو، دغه نوم یا دغه کلمه تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. دا ولیکئ او بیا په سرچ اپشن باندې کلیک واخلئ. نوم تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. د لیکلو وروسته راځو په دې لومړني نمبر ویب سایټ باندې کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو، همدا ویب سایټ ده. په دې نوم باندې زیات ویب سایټونه شتون لري. تاسو به راسئ همدې ویب سایټ ته. د کلیک کولو وروسته دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. خپل یو ایمیل ادرس انتخاب کړئ. کوم نه چې تاسو غواړئ لاګین شئ همغه انتخاب کړئ. ستاسې اکاونټ په دې ویب سایټ کې جوړیږي. د لږ ځنډ انتظار وروسته یوه بله صفحه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. دلته تاسو کولی شئ لیکل ورکړئ تر څو یو تصویر جوړ کړئ. د کوم تصویر نه چې بیا تاسو کولی شئ ویډیو جنریټ کړئ. دلته دغه پرامپټ ورکړئ کوم چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. دغه پرامپټ کولی شئ د ویډیو له ډسکرپشن څخه په اسانه طریقې سره را ډاونلوډ کړئ. د پرامپټ د لیکلو وروسته ستاسو تصویر په دغه طریقې سره جوړیږي. د تصویر د ډاونلوډ دپاره په عکس باندې کلیک واخلئ او پورته اپشن کلیک کړئ. دا به د تصویر طریقه. نور په دې ویب سایټ کې ستاسو کار خلاص شو. پرامپټ د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. اوس راځو چې څرنګه کولی شو یوه ویډیو جنریټ کړو. د ویډیو د جوړولو دپاره یو ځل بیا همدې براوزر ته راسئ. په پورته سرچ برخه کې ولیکئ پلو ای آی. د لیکلو وروسته په دې لومړي ویب سایټ باندې کلیک واخلئ. د کلیک کولو وروسته دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته کلیک واخلئ کریټ وید فلو. د کلیک اخیستلو وروسته انتظار وکړئ. ګرانو ملګرو، دلته له تاسو څخه ایمیل ادرس نه غواړي بلکې ستاسو ویډیو جوړیږي. په پورته اپشن باندې کلیک واخلئ. نو دغه ډول یو صفحه به ستاسو مخ ته راخلاصه شي. دلته کلیک واخلئ نیو پراجکټ. د کلیک کولو وروسته دغه صفحه ته لږ انتظار وکړئ. دې کې ویډیوګانې ډیر په اسانه او ډیر ژر جوړیږي. اوس په پورته پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. دغه اپشن د کلیک کولو وروسته انګریډینټس ټو ویډیو دا اپشن انتخاب کړئ. خپل همدغه کوم تصویر چې اوس مهال مونږ جوړ کړ همدا به انتخاب کړئ. په کرپ اپشن باندې کلیک واخلئ. دغه تصویر دلته اپلوډ کیږي په همدې ترتیب سره. کله چې یاد تصویر دلته اپلوډ شو، نو اوس په دغه ډسکرپشن برخه کې تاسو کوم څه چې غواړئ همغه لیکل ورکړئ. غواړئ حدیث ورکوئ، دې ترڅنګ یوه غوره وینا ورکړئ. لکه لیکل ورکړئ تر څو زیات خلک خوښ کړي. داسې لیکل او داسې وینا کوم چې زیات خلک وهڅوي او زیات خلک خوښ کړي. کولی شئ دغه ډول لیکل د چټ جی پی ټي په مرسته هم جنریټ کړئ. لیکل تاسو پورې اړه لري چې کوم ډول لیکل ستاسو خوښ وي همغه ورکړئ. د لږ ځنډ انتظار وروسته کولی شئ خپله ویډیو د موبایل ګالرۍ ته په اسانه طریقې سره ډاونلوډ کړئ. اوس راځو ویډیو چمتو شوه. د ډاونلوډ دپاره پر همدې ویډیو باندې کلیک واخلئ. د پورته اپشن کلیک کړئ. نو یا د ویډیو به ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. لیکل تاسو پورې اړه لري. کوم ډول چې ستاسو لیکل وي په همغې ترتیب سره به ستاسو ویډیو جوړیږي. کولی شئ خپل لیکل په پښتو، اردو، انګلیسي د نړۍ په هره ژبه کې ورکړئ او دا ویډیو به تاسو ته په همغې ژبه کې جوړیږي. بیا هم وایم لیکل تاسو پورې اړه لري. څرنګه چې ستاسو لیکل وي په همغې ترتیب سره به ستاسو ویډیو جنریټ کیږي.
نو که چیرې دا ویډیو معلوماتي و لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کامنټ وکړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو زموږ د واتساپ ګروپ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده، ضرور یې جوین کړئ در سره.